وش عثمانه په څنګه عذاب کې دي اخته کړم که خدای په لاس راوستې په بل لاکه ولاړ شي اداري قوته د ځان سره لګیا دی چنک ژر پرېمه نوم که په خپل بچی که ژر کوه حمیده وروره یو ښه دودپتي چای راکړه پر دا سر مې دی وچ کلکتر دی سمه ده ورشه کښېنه زغر د بیا راکړه صحیح ده سمه ده کښېنه سمه او اډر وکړي او دودپتي چای راکړه زړې پیسې لا پس پاتې در اوسه هغه نه دي راکړي چای راکړه راځه چای ورمړه وروره دا دې ستا چای نور ودان حمیده وروره یاره شنو چای خو ډېرې زبردسته پخې خو نن پر دا سر ډېر بد درد دی ته شنې چای را پخې که شونډې ولاچي ور واچوه سمه ده کښېنه سمه ده وروره سمه ده کښېنه بیداري وکړه نن خو رالی یاره زوړ حساب هم جمعه اخلو نن خو کول دی شل چای پس پاتې نن به جمعه اخلو یاره زوړ حساب ګوره جمعه اخلو بل چای خبر نه غواړي یا کور دې ودان ښه چای مې پخ کړی دی دا ښه زما د خوا حمیده یاره وروره شرمېږم نن خو پیسې نسته را سره سبا سیټ کوله سره کړی دی چې زه تا ته تنخوا درکومه سبا به دې ګرد حساب در کلیر یاره ته څنګه نه شرمېږې هر ورځ هوټل را روان یې او پیسې نن نسته سبا یې خو نن سبا یوه ورځ خو زه به لا بیا کنګ دوې ورځې ما ته معلومه ده چې ستا د غریبۍ دغه ده زه مجبوره یم سبا یې درکوم په کولو سره یار لږ خو شرم وکړه سبا یې راوړم سبا هو پیرک خو ما دې ناستې پر هوټل باندې راځه صدقې به مجلس هم ورسره وکړو چای به هم ورسره وکړو عثمان خان خدای دې راوله بخیر څنګه ښه جوړه بخیر الحمدلله بچی دې ته ښه شکر ته څنګه یا خیر دی بچی دې الحمدلله وروره زه خو سلیماني شوی کوم ستا دپاره کومې چای زه ورته وایم شنې چای ورته وایم هلکه شنې چای راوړه ښه پیرکه نه وې راته که چیرې دا ټینګ شپې ورک ویلې که څه معلومېږي نه والله بس دا خوارۍ او مزدورۍ دي وروره په خوارۍ ورته اخته یو ښه نور بله نه ولې هغه به دې کړي ولی ای به مو وکړو دا به مو وکړو څه کیسه ده نو بله نه وې راته کوه والله که مې دا شی اورېدلی دي ګران اوس کله مېلمه کېږي ته ولره شپارې غسو انشاءالله بس یو ورځ در ګرځم پاتېږم نه ښه و انشاءالله په یاد مې یې چې سړی د عثمان اغا سره به ډوډۍ خوري خو د دا نن پیسې زور کول دی نشته پیسې ورکړي یا نن زما مېلمه کته نس کېدی ته ماله راغلی یا هغه ستا کار دی نن ماله راغلی پیسې به زور کوم بله ورځ بیا ته ورکړې یا منې کې ورکړې نه دي ولیدلې پیسې زه نه نن کوم زه در تا خدای مشر کړی یم ځه بس بیا بله ورځ خبرې مبرې او قسمونه شی دي نه منم بله ورځ بیا زور کوم بله ورځ ګرځې ته ورکړه ما ته فرق نه راکړي مګر نن زما مېلمه یم سمه ده شرمایه به م نه سمه ده بس صحیح ده نو زه نن لاړم که خدا کړو بیا به بله ورځ انشاءالله تعالی مجلس کوو سمه ده صحیح ده ډېر خوند یې وکړي سره کښېناستو الله دې خوشحاله کار وخت راکړلی شي حمیده ما سره خو مېلمه ناست یا پیرک ډېر عمر بعد راغلی دې نشي د هغه تر مخ وشرمه د دا نن پیسې واخه نورې به زه سبا درکړم یاره خو په سبا دې نه پس راوکړي څنګه سبا دی یاره وروره به شرموم مه کوه بیخي مېلمه دی نو ته سر نه کړه هغه که دې نه ډېر راته ګوري سبا دې نه پس راوکړي یار راسته سبا کوم سبا کوم نه کېدر سبا سړی په ذمواري درته کښېنوم کول دی صحیح سو دا واخله بس هغه ته مه وایه تا پیسې راکړلې سمه عثمان اغا مو خو رسېدلی السلام علیکم جوړ په خیر پرې خاله څنګه یې شکر ته ښه جوړ یې الحمدلله بچی ده ته څنګه کومې چای کوې واره بچی ورته ووایه بیا به ګپه خواږی کوو یار کپ سلیماني چای راواخ سلیماني کپ چای راواخه وروره هله بیداره سه نن هوا چلېږي بده به وروره کالي په راسوځي دا څنګه بروالا دی بیده دی که څه ټکه ده هلته مې پخ کړي یې شوې که چې شو مړی مېلمه دی ټکه مو وپاک خیر بس پرېږده کښېنی دي نادانه دي نور څنګه الحمدلله ته څنګه یې خیریات دی ته ښه یا شکر دی خیر دی من ته ښه یې الحمدلله بچی د نور نیم راته وکړه یاره نورې نسته وروره بېروزګاري ډېره ده ما خو تا ته ویلي چې ما هر وخت چت به مو پېره رالی پیسې زور کوم او نن به مېلمه نن یاره ته ما مه شرموه یا داسې نسي کېدی که یوه وخت بیا به ستا ورور درته ولاړ دی هر وخت راکلی شي دا ستا خپل ځای بس ټیک ده صحیح ده تنګوم دي نه اوس ما ته اجازه دي زه ځمه کار ده دا ټیم زه نو ډوډۍ را سره وخورئ کنه مزدوري د وروره سیټان بار بار هلکه پیسې مه چې نه غذا درکومه
عثمانه ها دا زمون چې پیسې خدای راکړي یوه زړې خوراکه وروره ګردې دی درکوي ګردې ته راکړه ګرځي زه در کوم علاقه ورور ته ولې سړی د سترګو وباسي څور پیسې زمانه 1100 روپۍ دي زما وروره ته څه والې ونه که دې بنګې څښلي دي ځمکه به چای دي 1100 روپۍ دا لیوانه یم نه مې بنګې څښلي دي دا ستا یار عثمان اغا نه دی 6 چای نورې کړي دي 2 دا د 1100 روپۍ شوې خو ما تا ته وویل چې د دې هغې زه در کوم نه دا نور ذموار خو زه نه یم تا ویل زه ګردې در کوم تا ویل که تا زه ګردې در کوم ما سره نورې نشته 100 روپۍ دي زه به کار در وشم څنګه کار راځه د ماښام د 8 بجې پورې د برتن پرېوه وای دونه ماډرن یم برتن زه نشم پرېولی ته راځه د 8 بجې پورې د ماښام د 8 بجې د برتن ګرده پرېوه په سر پنځه سمه ده بیداره شه